بسم الله الرحمن الرحیم. موږ او د ایران بحران. دوستانو سلامونه. فاروق اعظم یم. نن د 1404 هجري شمسي د کال لسمه ده. دا پیغام په لیکلې بڼه پر ایران د امریکا تر حملې د مخه نشر شوی دی. خو د یو شمېر دوستانو د غوښتنې په اساس دا دی په غږیز ډول هم ستاسو حضور ته وړاندې کوم. امریکا په 2001 میلادي کې په یو ساختګي تمثيل پر افغانستان حمله وکړه. امریکا داسې ذهني نړیوال شرایط برابر کړ چې په دغه حمله کې زموږ گاونډیانو همکاري ورسره وکړه او د ملګرو ملتونو په مؤسسه کې خو ټول دنیا د توافق سره ورسره وشوراوه. موږ داسې بیچارهګان وو چې حتی د مکې د حرم امام هم دعا نه راته کول. هغه ایران چې امریکا ته شیطان بزرګ وایي پر افغانستان د امریکا په حمله کې د امریکا ټینګ ملګری شو او د ایران د مرشد اعلی علي خامنه‌ای په قول که د ایران همکاري نه وای امریکا افغانستان اسان نسوای نیولای. ایران شل کاله د امریکا سره په افغانستان کې همکاري وکړه او تر اوسه امارات په رسمیت نه پیژني. اوس ایران په داسې سخت حال کې دی چې د امارات همکاري حتی به طرفي ته ډیر اړ دی خو بیا هم افغانستان پر رسمیت نه پیژني. په 2002 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې د امریکا جمهور رئیس جورج بوش په خپل نیم ساعته وینا کې چې په ټوله نړۍ کې د تلویزیون له لارې خبره شوه دا استدلال وکړي چې ولې امریکا باید له عراق سره جګړه وکړي. بوش خبرداري ورکړي چې عراق کولای شي هر ورځ پر امریکا د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو برید وکړي. هغه وویل عراق هڅه کوي اټومي وسلې ترلاسه کړي او کېدای شي تر یو کال لږ وخت کې اټوم بم جوړ کړي او پر موږ استعمال کړي. بوش وویل څرګند شواهد شته. موږ نور نسو کولای انتظار وباسو. که څه هم دا ټول دروغ و چې عراق کولای شي هر ورځ امریکا په کیمیاوي بیولوژیکي وسلو بمبار کړي او که یو کال وخت ورکول شي نو په اټوم بم امریکا وولي. خو د امریکا حکومت د صدام حسین او عراق پر ضد داسې پراخ تبلیغات وکړه چې تر 80% ډیر امریکایان پر عراق د حمله طرفدار وو. امریکا د افغانستان تر حمله شپږ میاشتې وروسته په مارچ 2003 کې پر عراق حمله وکړه. دغه حمله بوش ته ډیر محبوبیت ورکړ چې یو خطرناک دشمن صدام حسین له منځه یووړ. وروسته معلومه شوه چې عراق هیڅ خطرناک وسله نه درلوده او دا ټول د دروغو پروپاګاندا. اوس د ایران په مورد کې همغه سناریو تکراریږي کوم چې د افغانستان او عراق په مورد کې امریکا په کار اچولې و. دا د امریکا پر ایران د تمام عیار حمله جدي ګواښ کوي. پرته له دې چې روښانه کړي چې آیا رښتیا ایران امریکا ته داسې ګواښ دی چې د فوجي اقدام ضرورت ایجابوي. بوش پر عراق د حمله لپاره تبلیغاتي زمینه سازي وکړه خو ټرمپ دغه زمینه سازي ته ځان اړ نه ګڼي. دغه سبب دی چې په عراق د حمله په وخت کې برخلاف چې 80% د حمله طرفدار وو اوس د امریکا 80% خلک د ایران سره جنگ نه غواړي. خو ټرمپ مصمم دی چې ایران د په خوښه د سولې تړون ونه کړي حمله بند کړي. کله چې شنبه ټرمپ کانګرس ته تقریبا 1 ساعت او 40 دقیقې وینا وکړه خو د ایران په اړه کې یوازې 3 دقیقې خبرې وکړې او هغه هم ډېرې مبهمې. ټرمپ په صراحت ونه ویل چې پر ایران ولې حمله کوي. آیا غواړي ایران د خپل اټومي پروګرام پرېښودو ته اړ کړي او یا ایران کې د مظاهرچیانو ملاتړ کوي چې رژیم نسکور شي. بلې خواته څو میاشتې مخکې اسرائیل او امریکا پر ایران حمله وکړه. هغه وخت ټرمپ ادعا وکړه چې د ایران اټومي پروګرام له منځه یووړ او ایران نور ګواښ نه دی. که داسې وي نو امریکا د هغه تاسیساتو له منځه وړلو لپاره بیا ولې اوس حمله کوي او که ایران نور ګواښ نه و نو ولې تمام عیار جنگ ته ضرورت دی. ټرمپ تیره میاشت پر وینزویلا حمله وکړه. د وینزویلا جمهور رئیس مادورو یې د هغه د خانم سره لاس تړلي د خوب د کوټې څخه امریکا ته بوتي چې الته محکمه کې. وینزویلا چې د ټولې دنیا 13% تیل لري او 80% د تیل چین او روسیې ته تل اوس ټول تیل د امریکا په ولکه کې. ایران د نړۍ تقریبا 11% تیل لري.
چې اکثر چین او روسیې ته ځي. که د ایران رژیم سقوط کوي د ایران تیل به هم د روسیې او چین له خولې ووځي او لکه د عراق تیل د ایران تیل به هم ټول د امریکا کیږي. په دې ترتیب د ټول خلیج تیل د امریکا وي. د ایران په څبلو په امریکا د ترکمنستان د تیلو پراخو زیرمو ته هم ښه اسانه لار پیدا کړي. پر افغانستان او عراق د امریکا د حملې په وخت کې ګاونډیان ټول د امریکا ملګري وو. اوس داسې نه ده. د خلیج عربي هیوادونه د دغسې حملې خلاف دي. دا ځکه په خلیج هیوادونو بحرین، کویت، قطر، سعودي امارات کې د امریکا نظامي اډې دي چې له هغو به پر ایران حمله کیږي او ایران به هم حتما دغه هیوادونه ولي او د جنگ اور به د خلیج هیوادونه سوځوي او د خلیج د تیلو صادرات به ټکنۍ کیږي. ټرمپ د خلیج عربي هیوادونو تشویش ته نه ګوري. اوس مغرور ټرمپ پر ایران د حملې تیاری نیسي، بې له دې چې حتی د بوش د وختو د دروغو یو دلیل هم ورته جوړ کړي. دا دی اوس د امریکا په ټونګ په تشویق په ایران کې د رژیم پر ضد پراخ اعتراضونه او اعتصابات دي. ډېر خلک پکې کې مړه زخمیانو بندي شو. که څه هم دا اعتراضونه د خمیني د وخت په شان یو واحد رهبري نه لري، خو یو شمېر خلک د پخواني باچا د زوی د بیا راتلو شعار ورکوي. ما ته په دغه مورد کې د ایران معاصر تاریخ او د ایرانیانو د حافظې د قوت اندازه او یا مجبوریت تر نظر تیریږي. په 1432 هجري شمسي کې مصدق د ایران صدر اعظم و. هغه د ایران تیل چې تر دغه وخته د برتانیا په کنټرول کې و ملي اعلان کړ. ایران د امریکا او برتانیا تر سخت فشار لاندې راغی. د ایران باچا رضا شاه پهلوي محمد مصدق له دندې ګوښه کړ. خو خلک د مصدق په طرفداري میدان ته راووتل. مرګ بر شاه، مرګ بر انګلیس او امریکا شعارونه ورکړل. د ایران باچا رضا شاه پهلوي د ولس له قهره وطن پرېښوی او ایټالیا ته وتښتېد. څه وخت وروسته امریکا او برتانیا د مصدق خلاف د فوج افسران وهڅول چې د مصدق پر ضد کودتا وکړي. کودتا بریالۍ شوه. رضا شاه پهلوي بیرته وطن ته راغی او مصدق له واکه وغورځاوه. خو 26 کاله وروسته په 1458 هجري شمسي کې د ایران خلکو بیا د رضا شاه پهلوي پر ضد بغاوت وکړ. بیا یې مرګ پر شاه، مرګ بر امریکا شعارونه ورکړل. په نتیجه کې بیا شاه له وطنه وتښتېد او ځای خمیني ونیو. اوس دا دی 40 کاله وروسته بیا د ایران خلک حکومت ته پورته دي او د هماغه تښتېدلي باچا زوی د هماغه امریکا په زور راوستل غواړي چې څو کاله مخکې همدغو خلکو او یا پلرو یې مرګ بر شاه او مرګ بر امریکا وایه. په دغسې حالاتو کې دوستانو د افغانستان اسلامي امارت ته په احتیاط د اوضاع تعقیبول پکار دي. له یوې خوا پر افغانستان د امریکا د حملې په وخت کې ایران د امریکا ملګری و او حتی اوس مو هم په رسمیت نه پیژني. د امارت بقا او دوام اوس هم نه غواړي. له بلې خوا د دغسې یو ګاونډي پر سر د امریکا سره دښمني مصلحت نه دی. د امریکا سره د ایران سره به زموږ لویه مرسته دا وي چې د ایران پر ضد کوم اقدامونه کوو. برعکس د ایران سره د یو ګاونډي په حیث اخلاقي خواخوږي وښیو، خو د ایران او امریکا جنجال ته ځان ور چو. زما دلته د سلیمان علیه السلام په وخت کې د میږیانو د مشر حق خبر را یاد سوه چې خپل قوم ته وویل احتیاط کوئ د باچا لښکر مو تر پښو لاندې نه کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.